ګرانو کتونکو تاسو ته ښه پته ده چې 2021 کوم الیکشن و هغه خو پیله کال په تشپاڼو باندې روان دی تیریږي او تیر شو سبا زمونږ هیپی برډې دی د ووټونو والا لکه څنګه دا نور د تاسو د عوام په ووټونو ورځې راوتلي وو موږ کامیاب کړي نو همدغه شی د کوم چې د پی ټی آی حکومت دی دا ټول په چندو باندې چلیږي نو لہذا مونږ د غواړو چې د عوام د سبا هیپی برډې په دغه کې مونږ یو تقریب منعقد کړی دی احتجاج به مونږ ریکارډ کوو او د دې کې به تاسو ټول مونږ سره تعاون کوو د کلي والا هر سړی کم از کم غریب وي که مالدار وي چې 4 زره روپۍ مو ته راوړي چې موږ والا لږ د فنډ لیول برابر شي چې چېرته چاته تخمونه واخلو چاته به څه شی واخلو تاسو پیسو سې به خلو جي تاسو ته به درکوو والله که مونږ ورکې 1 روپۍ کرپشن وکړو جي نه مې الحمدلله غونډ کال تیر شو 1 روپۍ کرپشن مې نه یې کړی ځکه چې فنډ شته نه محمود خان په خپله ژاړي عمران خان په خپله ژاړي شپیسري په خپله ژاړي ندیم خیالي په خپله ژاړي نو موږ جي وایو چې که موږ سره څه نه څه پیسې په بچت شي چې موږ دغه ته ورکو د محمود خان ته ورکو خپل ایم پی ای غریب دی که نه هغه ته به ورکو هغو ته به کپړې مپړې واخلو ځکه چې ځان ډېر زیات دغه شوي دي او زموږ سبا ورځې باندې موږ کال پوره کېږي الحمدلله الله فضل دی که موږ ته 1 روپۍ فنډ میلاو شوی وي یا موږ ته یې راکړی وي دغه غریب تشپاڼو حکومت کې موږ همداسې تشپاڼې روان یو انشاءالله روان کال به موږ امید لرو چې همدغه شی به تشپاڼې وو موږ ځکه چې اوسه پورې زموږ میر صاحب اوسه پورې فنډ نشته تنخواه نشته په خپلو پیسو باندې خپل ګاډي کې جز ګرځي راګرځي ډېر زیات پریشانه ده ډېر زیات تکلیف دی خو د ټولو چې کوم څوره کینډیډیټ دي په 2021 کې چې جوړ شوي دي په 1 نمبر وي که په 2 نمبر وي که 3 نمبر باندې وي سبا د یوم سیاح منویږي څورم کسان یو هر سړی د خپل کلي کې په خپله احتجاج ریکارډ کړي چیرمین نایب چیرمین ورپسې یوت اور کسان د څورم دي ټول په خپلو علاقو کې د خپل کلي کې تاسو احتجاج ریکارډ کو او ډېر د افسوس او د شرم خبره ده خو څوک مونږ به عوام نه معذرت غواړو معافي غواړو چې مونږ ولاړ یو سخته غلطي مو کړې ده انشاءالله روان الیکشن کې به مونږ توبه وباسو او سبا به د مونږ د توبې ورځ ده ځکه چې که ته استعفا ورکوې څه پیدا نه لري دی حکومت ته څه دغه نه کېږي او نه دی ته څه شرم حیا درېږي نو لہذا مونږ دغه ته چې کوم د اسمبلیانې تحلیل کېږي ټولو نه پیله خو زه محمود خان ته یم چې اسمبلي تحلیل کېدو نه مخکې خپله استعفا ورکړه د نور ځان مه شرمه مونږ د کومو شرمولو بس همدا ډېره وه نور مونږ ونه شرمئ بس د کوم پنډونه ته مو ته راکړو خدای د غې دنیا کې په هغه ځای کې د پکار راوله چې په کوم ځای کې دا وار کې دا پنډونه صحیح دی نور خو بس خپله پوه یو عوام ته زه بیا یو ځل بیا دغه کوم چې بیا معذرت کوم سوري ورته ایم سوري ډېر زیات سوري لږ نه ځکه چې موږ ته پنډونه نشته نه تخمونه شته نه بل څه شی شته نه څه شته ټول زمیندارانو موږ ته سترګې دي دي نه مخکې به موږ خپل پټیو کې بینډې وینډې کرلې په خپلو پیسو باندې سا کالې مغاو نه کرلې ځکه چې خلکو راته ویلو چې دا تا ته سرکري میلاو دي تی ځکه کارې نو دا پرې مغام دغه د لاسه ونه کرلو او اخره کې زه بیا ټول کینډیډیټو ته ریکویسټ کوم چې سبا د مونږ کال پوره کېږي سبا ورځې باندې پکار دا دی چې دا د ټول کسان د خپل علاقې کې خپل کلي کې خپل بازارونو کې هر ځای کې وي دا احتجاج ریکارډ کو چې دا مونږ باندې کوم شرم دغه د دې باندې څه لږه پرده راشي چې د کوم وشرمېدلو لږ به مونږ باندې پرده راشي والسلام